بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد. پتیرو دو درسونو کې د مولا د انقلابي کولو په موضوع کې د ځای تر رسیدلی و منګه چې کله چې مولا بیرته انقلابي شو د ټولنې سره پیوند واخیست یا د ټولنې د سیاسي اجتماعي او پوځي یا عسکري قیادت واګي یا د لاس ته ورغلل یا د ورتلو امکان موجود شو، نو هغه حکام چې د پردی لخوا تحمیل شوی و په مسلمانو ټولنو باندې او په پردیو افکار او نظریات او عقاید چلیدل او دلته نظامونه او قوانین سیاسی او نظامی وضعیت او اقتصادي وضعیت داسې برابر کړی و چې په اسلامی نړۍ کې استبداد، فقر، ظلم، اجحاف دا رامنځته شي خو فایده پردیو ته ورسیږي. نو دلته بیا دغه حکامو د ملا په خلاف باندې د تجرید یا د ملا د لرې کولو موقف ونیو، د ملا د بدنامولو موقف ونیو، د ملا د بندي کولو موقف ونیو، د ملا د وژلو موقف ونیو. او دا ځکه ونیو چې دغه پردي پالي حکام، پردیو لخوا مسلط شوي حکام او د پردیو په عقاید او قوانینو او افکار او نظریات او معیارونو چلیدونکي حکام په دې پوهېدل چې یو وار بیرته د ملا او د ولس ترمنځ قوي پیوندونه بیا قائم شول چې هغه طبیعي او فطري پیوندونه دي، هغه مصنوعي جوړ شوي پیوندونه نه دي. نو بیا به د ما لپاره ځای نه دلته، بیا به زه یا به روسیې ته تختم یا به غرب ته تختم یا به اسرائیل ته تختم یا به هند ته تختم، یو بل خوا ته بزم، یو بل کافر غیږ ته بزان ورغورځوم. نو بناء زه باید امدا اوس د ملا په خلاف باندې داسې وضعیت رامنځته کم چې ملا د ټولنې سره پیوند وانخلي. ملا باید بدنامه کم، ملا باید بندي کم، ملا باید ووژنم، ملا باید بے تنخواه کم، ملا ته باید په نظام او حکومت او حاکمیت کې ځای ورنکم، د ملا د افکارو د خورېدلو لپاره باید په رادیو کې ځای جوړ نکم، پرې ندم په مطبوعات او مطبعه کې ځای پرې ندم، د په کتاب فکر خپرولو باندې محدودیتونه ولګوم، دته د مدرسې د جوړولو اجازه ورنکم. که مدرسه جوړوي دی نو مدرسه باید انکشاف ونه کوي، ډیر طالبان ونه لري، چیرته دی ونی سوري لاندې باید ناست وي، باید خپل په ځان باندې اتکا ونه لري، باید د بل چا درته ودرېږي. دا ټول هغه محدودیتونه و چې دغه حکام لخوانه په دې مقصد ایجاد شول چې مولا انقلابي نشي او د ټولنې قیادت ترلاسه نکړي. راځو دې خبره ته چې کله مولا بیا وکولای شول بیرته د 19مې پیړۍ لمنځه او د 20مې پیړۍ په اواخرو کې چې دا اوس موږ تاسو د 20مې پیړۍ په اوایلو کې روان یو، دویمه عشره کې روان یو، په دغه وخت کې چې مولا بیرته انقلابي شو نو بیا مولا لوی کارنامې وکولای شو، داسې کارنامې چې د هغو کارنامو د انجام نه حکومتونه، نظامونه، پوځونه، لوی سیاسی احزاب دا عاجز ول. د هغو کارنامو په سلسله کې د یو څو زه تاسو ته یادونه کوم. استعمار، که د فرانسې استعمار و، که د اسپانیې استعمار و، که د ایټالیا استعمار و، که روسیې استعمار و، که د برتانیې استعمار و، دیو په اسلامی نړۍ کې چیرې 100 کاله، چیرې 200 کاله، چیرې 250 کاله، چیرې 80 کاله، چیرې 80 کاله دا تیر کړی و. او د اسلامي وطنونو اقتصاد هم په خپل خوخه باندې تنظیم کړی و، دلته نظامونه او قوانین او عدلیه او د ژوند لپاره معیارونه هم په خپل تعیین کړی و، او یو نسل داسې تربیه کړی و چې باید د دوی په لار باندې لاړ شي. خو چې کله مولا ورته انقلابي شو او دا ټولنې تر شا ودرېدې نو بیا د مسلمان نړۍ له مغرب نه نیولې، له المغرب نه، له مراکش نه نیولې تر اندونیزیا پورې، د استرالیا مقابل، دا ټول سیمه دی الله په فضل باندې خلاص شوې د استعمار نه، او استعمار وکوچید. دا چې ورسته څه وشول
دا هغه څه ده چې نن موږ او تاسې یا سبا په دې باندې غور وکړو، موږ ورسره مخ یو. استعمار وکوچېد، لاړ، ازادي حاصله شوه، خو آیا دغه ازادي واقعا ازادي وه؟ او په دغه ازادي کې بیا د ملا، د دین، د شریعت د حاکمیت جایګاه او موقعیت چیرته و؟ څومره و؟ شته ورکې که نشته؟ موږ ته دغه نقطه ځکه مهمه ده چې نن بیا موږ د ازادۍ په درشل ولاړ یو. نن یا سبا بیا الله تعالی له دې ځایه د کفارو مخ توروي، دوی په تیښته دي روان دي. تر 80% ځمکه د دوی له شر نه، د دوی له رجس نه پاکه شوې ده. دوی په خپل اعتراف کوي چې تر 80% باندې مسلمانان مجاهدین دا حاکم دي. تر دې وروسته بیا آیا هغه تجربه به تکرار نشي چې د اسلامي نړۍ د ټولو هیوادونو د ازادۍ په وخت کې تکرار شو؟ او هغه دا چې موږ ته یوازې د ازادۍ نوم را پاتې شو، نور هیڅ شی آزاد نشول. نه قوانین آزاد شول، نه اقتصاد آزاد شو، نه د دین حاکمیت متحقق شو، نه په دې وطن کې مسلمانانو یا په وطنونو کې مسلمانانو د عزت ژوند ولید، بلکې بیرته زندانونه د حفاظو، علماو، دعاتو، مصلحینو، نیکانو، قومي او ملي مشرانو نه ډک شول، او فساق، فجار، ظالمان، بدکاره، د پردیو غلامان، د دښمن سره ولاړ خلک دا بیرته په یو او بل نوم باندې، په یو او بل عنوان، د یو او بل تنظیم په رهبرۍ حاکم شول. بیرته په دې ټولنه کې هم دوی مطرح جهتونه شول. ولې یو علت خو به د دوی غدر او خیانت و چې د علماو سره وکړي، د انګریز روزلې طایفې غدر او خیانت و. خو بل مهم او عمده علت یې دا و چې مونږ دینی جهت د نظام د چلولو وړتیاوې په ځان کې نوې پیدا کړي. دا اوس ووایه چې د تا له وږي دا ټوپک کوز کمه، تا ته نور څه در پاتې؟ تا اداره زده کړې؟ نه. تا اقتصاد زده کړی؟ نه. تا د ټولنې رهبري کول او مردمداري او سیاست زده کړی؟ نه. ځکه دې نه ده زده کړی چې ما ته معلوم ده چې د تا د اول درجې نه تر تخصص فی الحدیث او تخصص فی الفقه پورې نه د اجتماع یو کتاب لوستلی کیږي، نه د سیاست یو کتاب لوستلی کیږي، نه د عسکریت یو کتاب لوستلی کیږي، نه د ادیان او د مذاهبو، د موجوده ادیان او مذاهبو چې ته په خلاف جنګیږي او د تا په خلاف جنګیږي دغه په اړه باندې یو کتاب لوستلی کیږي، نه د حکومتداري او د اسلامي سیاست په اړه، حتی د اسلامي نظام په اړه باندې یو کتاب نه لوستلی کیږي. تاسو وګورئ ډېرې واجبات دعوه نه ده، دعوه ده چې موږ اسلامي نظام اقامه کوو. د دغه اسلامي نظام تصور، د دغه اسلامي نظام هغه هیکل او شکل، د دغه اسلامي نظام عمومي چوکاټ دا د تا په کومه درجه کې لوستلی کیږي، په کومه مدرسه کې لوستلی کیږي، د اول درجې نه تر اخر درجې پورې. د پیغمبر سیاست، د پیغمبر ډیپلوماسي، د پیغمبر نظامداری، د پیغمبر قیادت، سیاسی او عسکري قیادت دا د تا په کومه درجه کې لوستلی کیږي؟ د ابوبکر رضی الله عنه تاریخ د تا په کومه درجه کې لوستلی کیږي؟ د عمر رضی الله عنه تاریخ په کومه درجه کې لوستلی کیږي؟ د علي او د معاویه رضی الله عنهما تاریخ په کوم ځای کې لوستلی کیږي؟ د هارون رشید مثال په کوم ځای کې تدریس کیږي؟ صلاح الدین د تا د نصاب په کوم ځای کې ښکاره کیږي؟ سلطان محمود غزنوی د تا د کتاب او د نصاب په کومه درجه کې موقعیت لري؟ د امت عظما، د امت مصلحین، د امت فاتحین، د امت هغه انقلابی څیرې چې د تاریخ رخ یې بدل کړی دی، هغه تا ته په کوم ځای کې تدریس کیږي او څوک درته تدریسوي؟ معنا دا چې موږ د نظام چلولو، خلکو د رهبري کولو، له دښمن سره د سلم حرب په مجال کې د مناسب تعامل د درلودلو هنر نه دی زده کړی، لا نه زده کوو. کوم کتاب کې زده کوو؟ د نور انبیاء علیهم الصلاة والسلام تاریخ خلاصه کوي. د خپل پیغمبر تاریخ موږ په کوم ځای کې، په کومه درجه کې وایو؟ نه وایو. او که وایو نو په ابتدایه یا متوسطه درجه کې ماشومان ته وایو چې خط ور باندې زده کوي، او کوي چې نه هغه ته نه دین زده کوي، د پیغمبر قانون زده کوي، د پیغمبر نظامداري زده کوي، د پیغمبر سلم حرب زده کوي، د پیغمبر سیاست او ډیپلوماسي زده کوي، نو په هغه وخت د دوی عقلي ظرفیت دومره نه ده چې دا شیان زده کوي. هغه اړ دي بیچارهګان په دې پیږي نه
چې سوله څه شي، په دې پیږي نه چې حرب څه شي، په دې پیږي نه چې سیاست څه شي، په دې پیږي نه چې مواخات څه شي، په دې پیږي نه چې سرایات څه شي، په دې باندې پیږي نه چې د نظام جوړول څه شي، په دې باندې پیږي نه چې تحالف څه شي، په دې باندې پیږي نه چې میثاق مدینه څه شي. دا خو باید د دوره حدیث په کال یا تر دوره حدیث یو کال دوه مخکې د سیرت النبی په تحلیلی شکل باندې ویلای کېدی، ترڅو چې د حدیثو ترازی او په حدیثو کې چې څومره مواقع دي، څومره اعلام یا نمونه اشخاص دي، کاغه د اشخاص دي، کده قبایل دي، کده ځایونه دي، څومره پیښې دي، څومره مواقف دي، کاغه جنگي مواقف دي، که سیاسي دي، که ملي دي، دا مواقف په تحلیلی شکل باید د طالب هضم کړي وای. چې بخاری او مسلم او ترمذی خلاصي نو په د هر ټکی چې نظر لګیدای د بل چهو دا خو هغه د شما په شپږمه درجه کې ویلو، دا خو هغه پیخه د شما په اومه درجه کې ویلو، دا خو هغه حادثه ده چې دا چل پکې شوی وو، دا خو هغه موضوع ده چې دا اشتباه پکې شوی و، نتایج په دغه ډول مرتب شول. دا شیان باید موږ تفصیلی ویلی وای، موږ مخکې تفصیلی ویلی نه دي او په دوره حدیث کې وای په باندې په های سپیډ کې تیریږو. داسې طالب ورته کېنه و هغه تلاوت ته چې په څلورم ګیر کې روان زورور طالب پکې هغه بیا چې په دبس ځای په نخ کولای شي چې دوی اوس کم ځای کې روان ده، ما غوندې کمزوري هغه بیا خريږي ورته بیغمه، بس ما اخر نه دعا کې راوي شي شالکان غنغونه ها هو شروع شي، دوی ورته راوي شي لکه چې درس خلاص شو. نور بیا کوشش کوي د شپې خپل وګوري، کله کله خو بیا پښتنو کې شیخ صاحب نه کم ځای ته کم ځای پوری وي، یعنی دا داس څه نه دي چې زه تاسو ته مبالغه یا مبالغه امیزه حکایت کوم، دا په ما تیر شوی دي، زه په دې درس کې ناست یم. مشکل څه شی؟ مشکل دا و چې وړتیاوې په من کې پیدا نشوي، من محتاج شو د اقتصاد، نظام، عسکریت، صنعت، ادارې، مردمداري او د ژوند په نورو اختصاصاتو کې من محتاج شو بل چاته تیار خلک روزلی وو، هغه بل څوک چې راغی که د انجینر په صفت راغی هم دلته بیا چورګوړي وروزل. تاسو خبره سي افغانستان ته کمونیزم چا راوړی؟ د روسي انجینرانو راوړی، ځکه روسي انجینرانو دلته بندونه جوړول، دلته د ننګرهار فارم جوړاو، دلته د سروبي او د نغلو بند جوړاو، دلته په افغانستان کې نور تعمیراتي کارونه کول، دلته روسي مشاورین راوړی ده، دلته روسي متخصصون راوړی، دلته روسي د تعلیم او تربیه ماهرینو دو راوړی ده. من خو څه د ماسکو سره خپلوي نه درلوده، نن تربورانو چې راشه درشم ور سره درلوده، نه په دین کې را سره شریک وو، نه په ژبه کې را سره شریک وو، نه فرهنګ کې را سره شریک وو، نه په تاریخ کې را سره شریک وو، یو ډول اشتراک موږ نه درلود. د دې کمونیزم نه څنګه بیا دلته راغی او دلته شین شو، دلته بیا نسل وروزه او بیا د نسل د محراب او مولا په خلاف باندې بیرته څنګه ونیو. دا پردوی متخصصین ځان سره خپل افکار را وارد کړل، رای وړل دلته د دې لپاره چې منګو تاسو بیا د دغه یو موقف سره مخ نشو، باید د قضیه په خپل ذهن کې په ټول حجم باندې متصور کو. د جهاد چې من کو، د قرباني چې کو، د فدایت چې کو، د استشهاد چې کو، دا په دې خاطر چې د اسلام اعلا راشي او د شریعت حاکمیت راشي او مسلمانان له ظلم نخلاص شي او د امن په فضا کې د خپل رب عبادت وکړي. د دغه د تحقق لپاره په موږ تاسو کې څومره وړتیا وشته کوي، باید انکشاف ورکو. کنوي امدای ورځ ده چې باید کم تر کم په فکری ډول، په ذهني ډول خو احساس کو کنه چې کمزوري مې په څه کې دي. زنن ولد خپل کلی په خپل مسجد کې په خپل محراب د خپل رب د کتاب خبره خپل خلکو ته نشم کولای، ځکه چې کله مې بل څه اشغال کړی، ځالته ویریږم. زه باید په غره کې اوسم، زه باید سمڅه کې اوسم، زه باید ځنګله کې اوسم، یا زه باید په داسې ځای کې اوسم چې هلته ما څوک نه پیژني، او په داسې شکل او هیئت او کیفیت اوسم چې خلک په دین پوه نشي چې دی په خبره پوهېږي. بس ځان هسې ګچو ګول ووهمه چې څوک راته متوجه نشي چې دی په خبره پوهېږي. دا خو لا څه کوي چې خبره خلکو ته کوی نشم، خپل وضعیت مې هم داسې نیولی چې زه په خبره هم نه پوهېږم، تر څو چې څو شپې مې تېرې شي. راځو بیرته خپل اصلي مقصد ته دا چې کوم ملا انقلابي شو، لوی کارونه وکړل. د لوی کارونو د جملې نه څه شي؟ یو کار دا و چې په ټوله اسلامي نړۍ کې استعمار لاړ، وروسته وضعیت سنبال شو که نه شو سنبال، په دې موږ تبصره وکړه. دویم لوی کار هغه دا چې د 20مې پیړۍ په جریان کې دا ټوله نړۍ په دوو
عسکري یا زورورو قطبونو باندې وویشل شو. یو خواته شوروي اتحاد او بل خواته امریکا او ورسره حلیفان انګريز اروپایان وغیره د څومره ټول په دوه عسکري بلاکونو کې راغله. یو ته د ناتو بلاک ویلي یا ورته وای او بل ته د وارسا بلاک ویلي. وارسا د پولند پایتخت په اروپا کې الته دوی تړون وکاو د شوروي محوره یا د روس محوره هوادونو تړون د وارسا د پکت یا د وارسا د تړون پوزي تړون په نامه مشهور شو چې په هغه کې د غربي اروپا او د امریکا او د کاناډا او په مجموع کې هغه چې غربیان ګڼل کېږي یا د کپټالیزم د اقتصادي نظریه او د لیبرالیزم د اخلاقی نظریه پیروان پکې راټول وو. هغه بیا د ناتو په نامه باندې بل تړون جوړ کړ. دا ناتو نه د کوم مملکت نوم ده نه د کوم خار نوم ده لکه د وارسا چې د یو خار نوم ده. ناتو د څه شي؟ ناتو د څلورو کلمو د هر یوې اول حرف یې ده. ان د ناردرن ناخستل شوی، ا د اتلانتیک ناخستل شوی، ټي د ثرټي ناخستل شوی او او د اورګنایزیشن ناخستل شوی. معنا د شمالي اتلانتیک د هیوادونو د پوزي تړون مؤسسه یا اداره. اوس دا چې اتلانتیک سمندر چیرې ده، به شمال چیرې ده، به جنوب چیرې ده، د دې تقاضا کوي چې موږ تاسو باید نقشه سم وایو، ځان په پوي کو. او دې به ان شاء الله ورځ راشي چې موږ تاسو به نقشه هم په سیاسي لحاظ، هم په فکری او تمدني او دینی لحاظ او هم په اقتصادي او استراتیژیک لحاظ باندې وایو. خو زه یو څو ورځې لا تاسو سره په ځینې مقدمو کې روان یم. ځینې مقدمو کې ځکه هغه استادان وایي کله کله چې کوم نابلده مضمون هم چاته تدریس او نو سم دستی په کتاب برید مکوي. یو دوه درې ورځې وای د طالبانو ذهن ته لګ تیل ورکي چې هغه پرځي لګ غوړي شي په چلیدو راشي، ځکه دا جام شوی د ډیر وخت لپاره. نو لګ تیل شورته ورکي هغه بیرته غوړي شي د خورېدو د گردش امکان ورکه پیدا شي. نو یو څو ورځې زل تاسو سره په لګ مقدمو کې یم، بیا به ان شاء الله نقشې تر وګرځو. یو لوی کار خدا وشو چې استعمار له اسلامي نړۍ لاړ. دویم لوی کار بیا دا وشو چې دغه نړۍ چې دوه قطبي شوی و، یو خواته امریکا او یو خواته شوروي اتحاد چې د وارسا د تړون مشر و. دا دغه شوروي اتحاد دومره زورور شوی و چې خپل روسیه خو یې نیولې و، سپینه روسیه یې نیولې و، اوکراین یې نیولې و، د بالتیک جمهوریتونه یې نیولې و، لیتوا، لیتوانیا، حتی مالدوویا یې نیولې و، او بیا آذربایجان یې نیولې و، تتارستان یې نیولې و، قرغیزستان یې نیولې و، قزاقستان یې نیولې و، تاجکستان یې نیولې و، ازبکستان یې نیولې و، انګوشیا یې نیولې و، شرقي اروپا یې نیولې و، چک او سلواک یې نیولې و، یوګوسلاویا یې نیولې و، شرقي اروپا تقریبا ټوله نیولې و. او بیا په غربي اروپا ته مرغلي و، لوی لوی احزاب فرانسې کې جوړ کړي وو، په برتانیې کې جوړ کړي وو، حتی جنوبي امریکا ته ورغلي. په جنوبي امریکا کې لوی لوی حکومتونه نیول کړي، د پیرو، د یوروګوای او د چیلی او د برازیل او د کولمبیا او د مکسیکو تر دې ځایونو پورې کمونیزم ورورسېد. د امریکا سره په پوله واړول ورته. امریکا او غربي نړۍ له کمونیزم نه په ویره کې و. تدابیر یې ورته ډیر وسنجول، خو شوروي اتحاد غرب مات نه کړی شو. شوروي اتحاد چا مات ک؟ دینی فکر مات ک، اسلامی فکر شوروي اتحاد مات ک. په افغانستان باندې شورویانو حمله وکړه. په افغانستان کې مولا ورته انقلابي شو. مولا ورته انقلابي شو، لمنبر او لمحراب یې غږ پورته ک او مټې راونغښتې، ورته میدان ته راووته، فتوا یې صادره کړه، په سنگر کې ودرېده، ملت تابعه ک، د دښمن په اړه یې د شریعت حکم خلکو ته بیان ک، ولس یې تنظیم ک، د جهاد، هجرت، شهادت، قرباني، ازادي، حاکمیت مفاهیم ورته راوښودل. د کتاب لزړې بیرته د شریعت احکام د بشر ژوند ته راوېستل. هغه د شریعت احکام چې په کتاب کې بندي و، دا ژوند ته راوېستل.
کلی کور خار مجاهد شو. د قربانۍ، شهادت، ازادۍ د دې مفاهیم او د دې روحیه په ولس کې خپره شوه. روسانو هر څه زور وواهه، بمبارۍ، ښارونه ورانول، سوځول، وژل، تړل، زندانونه ډکول، قوانین بدلول، په اجباري شکل فرهنګ بدلول، په اجباري شکل حتی د خلکو لباس ور بدلول. زه د همغې زمانې بچی یم. په سهار کې به چې راووتې نیم افغانستان به تر نامه پورته سور و او تر نامه ښکته به بل رنګ و. تاسو ته به یاد شي مشره چې ټولو مکتبیانو ته به یې په زوره څه ور اغوستي وه؟ سره کمیسونه. حاجي صاحب تاسو ته مې یادېږي که نه چې مکتب مخکې به ودرېدې چې راوتل به دا به ټول تر نامه پورته تک سره وه. سور انقلاب وکړه. روسان او شوروي اتحاد دا نړۍ ته د یو ببو حیثیت غوره کړی و، ټول ترې نه په ویره کې و. خو ملا ورته په میدان ودرېده. ملا بیرته خپله رابطه د خپل کتاب له زړه سره جوړه کړه او التجا خپل رب ته قوي کړه. خپل مسؤلیت احساس که راووته. چې کله راووته دی ورته انقلابي شو، دی ورته مجاهد شو، دی ورته رهبر شو، دی ورته سیاسي شو. د ولس ته د جهاد، قربانۍ، شهادت، مقاومت، قیام مفاهیم ور تلقین کړه او په میدان کې ورسره ودرېد. غره ته ورسره وخوته، هجرت ورسره وکاوه، معسکر ورته جوړ کړه، جبهه ورته جوړه کړه، وسله ورته را پیدا کړه، د اسلامي نړۍ تعاطف ورته را جلب کړه. نو بیرته بیا دلته داسې یو جهادي انقلابي اسلامي جبهه جوړه شوه چې ټول شوروي اتحاد مات نه کړه شو. 14 کاله یې ورونه وسپنې پرې راوورول، ځمکه یې ورته سره تبۍ کړه، ژوندي انسانان یې ښخ کړل په خاورو کې، زندانونه یې له ځوانانو ډک کړل. 100,000 بندیان به یوازې د پلچرخي په زندان کې وو. 100,000 بندیان. خو ملا یې مات نه کړی شو، بلکې شوروي اتحاد مات شو. تاریخ په دې گواه دی، غربیان په دې گواه دي، د دوی خپل مستشرقین او د دوی د څېړنیزو مراکز او محققین په دې گواه دي چې شوروي اتحاد دینی فکر مات کړی ده. دا غربیانو نه دی مات کړی. غربیانو 80 کاله د دوی په خلاف باندې قسم مبارزې وکولې، توده او سړه جګړه دواړه وکوله، خو مات یې نه کړی شول. روسان جهادي فکر مات کړ، روسان ملا مات کړ، روسان خالص مات کړه، روسان حقانی مات کړه، روسان حکمتیار مات کړه، روسان ربانی مات کړه. ګوري د حکمتیار، ربانی و غیره د دې خلکو نمونه چې اخلم د منګو تاسو په ذهن کې د هغه حکمتیاري چې پوهنتون ورته پرې خوده، قرباني تر راپورته شو، زندانونه یې تیرول، د هجرت لارې وپیژندل، دا چې ورسته منحرف شول دا بیله خبره ده. په شروع کې دا خلک منحرف نه و. که په ذهن کې ربانی نسی نو هغه ربانی ونسی چې پوهنتون ورته پرې خوده، استادي ورته پرې خوده، منصب ورته پرې خوده، تنخواه ورته پرې خوده، د غرونو لارې غوره کړه، هجرت وکاو، هغه ربانی ورته په ذهن کې نسی. ورسته چې منحرف شو د دښمن په صف کې ودرېد، دا یو بیله خبره ده. خو په دینی فکر سمبال خلک د مقاومت میدان ته راوتل، که هغه انجینر و، که ډاکټر و، که پروفیسر و، که ملا و، که مولوي و، که قاضي و، که هر څوک و. مشترکه نقطه د دوی په منځ کې څه شی وه؟ دینی فکر. ملایي انجینر په انجینرۍ باندې نه دی راوتلی، هغه په ملایي راووته. تاسې ګورئ یو کتاب یې په انجینرۍ کې نشته، 113 کتاب یې لیکلي، دا ټول په ملایي کې دي. دی چې ورته ملا شو نو بیا د کار سړی شو. معنا دا چې دا کمال په څه کې ده؟ دا په ملایي کې ده. خو چې اصلي ملایي عوامو خلکو په اصطلاح اوریجنل ملایي که نه، چې اوریجنل ملایي اصلي نو بیا کار کوي. ملا راووته، ملا جهاد وکړه، مقاومت وکړه. نن شوروي اتحاد نشته. د ملا احسان په اروپا هم پرېوت، اروپا هم شوروي د تهدید نه خلاص شوه. په جرمنیانو هم پرېوت، په یوګوسلاویانو هم پرېوت، په چکسلواکیانو هم پرېوت، د شرقي اروپا په نورو هیوادونو باندې پرېوت، ځکه چې د شوروي د استبداد نه خلاص شول. وروسته د دویم لوی کار چې ملا وکولی شو، بلکې دریم لوی کار، اول د استعمار شړل، دویم د شوروي اتحاد ماته، دریم د دنیا د لوی فرعون ماته چې امریکا او د ناتو تړون. هغه چې دوی به دعوا کوله چې منګه سمندرونه تسخیر کړي، تل ته ورکوزیږو، منګه فضا تسخیر کړي، سپوږمۍ او مریخ ته روان یو، منګه د نړۍ هر کونج او هر ځای په سټلایټ باندې هدف نیسو او په یو بټنه د کولراډو نه فایر په باندې کوو. منګ د نړۍ سوپر پاور یو،
موږ د نړۍ نه ماتېدونکی قوت یو. موږ په اقتصادي لحاظ داسې یو قوت یو چې د نړۍ ټول اقتصادي ناوه دا باید د موږ په ژرنده راسپری. خو د دې په مقابل کې نه کمونیزم ودرېدلی شو، د دې غربي ښامار په مقابل کې نه نشنلیزم او قومیت ودرېدلی شو، نه د دې په مقابل کې چین ودرېدلی شو، نه د دې په مقابل کې نننۍ روسیه ودرېدلی شو، نه د دې په مقابل کې دغه سیاسي حکام چې دا 50 اسلامي مملکتونه اشغال کړي دي، په زور یې نیولې دي، ولسونه یې ذلیل کړي دي، نه دا ودرېدلی شو. د دې مقابلې ته بیا څوک راووته؟ ملا راووته، داسې باورمن ملا راووته، د الله په نصرت او په خپل کامیابی یقین وی وبګورو چې امریکا خپل زور لري او د موږ رب خپل زور لري، وبګورو چې د چا زور زیاتی. دا وینا د چا؟ دا د یو ملا و، د داسې یو ملا نه چې انتوایی او په ځان کې پیچلی ورک ملا نه، چې انقلابیت ته راوتلی و، چې نظام یې جوړ کړی و، چې فوز یې جوړ کړی و، چې ولس یې تعبیه کړی و، چې ټوپک یې خلکو ته ورښودلی و، د حاکمیت روحیه یې پکې پیدا کړې وه، د قربانۍ سرشاره روحیه باندې نسل روزلی، دا ملا ورته راوت. دې ملا دا د 19 کاله شو، 13 کال روان دی. د ناټو د 50 ملکونو او ملګرو هیوادونو فوزونه چې سټلایټونه درلودل، سمندري بیړۍ درلودلې، میزایل درلودل، ټانګونه درلودل، تیاری درلودل، قوي اقتصاد درلوده، دلته یې د 100,000 نه زیات فوج ایجاد کړ د مولا په خلاف. دا 100,000 فوج د دوی ماتې وخوړه. تاسو به چې دا 100,000 نه بکله کم شو، 100,000 یا تر 100,000 زیات د امریکایان په خپل راغلي، 40,000 ورسره اروپایانو، 120,000 دا د بلک واټر پوځیانو غیر رسمي، 3,500,000 افغاني پوځیان، ملي اردو، پولیس، استخبارات، اربکیان، کمپاینیان، سولاساتي وغیره چې په هر نوم باندې ایجاد کړي، سپیشل فورس. 3,500,000 دا 3,500,000 دا 120,000 بلک واټر، دا څو شو؟ 4,000 140,000 یا 1,10,000 په خپل امریکایان، څو شو؟ 40,000 بیا اروپایان، او نور چې په استخباراتو کې دوی پټ څومره خلک تنظیم کړي وو، او په مؤسساتو کې څومره کارونه په غیر عسکري شکل د دې ولس د تسخیرولو لپاره خلکو ته سپارلي وو. تر 4,000 زیات مؤسسې جوړې کړې وې دلته د ژوند د مختلفو بخشونو د پوشش او د لاندې کولو لپاره. تر 100,000 زیات مسلح او تربیه شوي خلک دوی راوستلي وو. دوی د چا په مقابل کې ماتې وخوړه؟ د مولا په مقابل کې. د مولا په مقابل کې ماتې وخوړه. نن امریکا له چا نه د سولې خواستونه کوي، چاته ننواتې ورځي، وایي ما سره څوک خبرې ته کېنوئ، مولا راته کېنه. دا مولا لږ غلی کوي، دا مولا لږ کراره کوي. ګورې ملایانو کوډ دمونه بیا در باندې شروع کړي دي، چېرته به په شیخ دمئ، چېرته به په پیر دمئ، چېرته به په حضرت دمئ، چېرته به په شیخ الحدیث دمئ، چېرته به په کمیس او چلتار والاو دمئ. ګورې آیت کرسی به په ځان ډېره وایي، اعوذ بالله به ډېر تکراروي چې دا ډېر خطرناک دمونه دي. دم بې احساسه کوي، دا دمونه تاسې بیرته بې احساسه کوي، دم تړي ورته، دا دغه انقلابیت د روحیې نه بیرته تاسې وباسي، دا تاسې بیا د کاروانه وباسي، بیا د انګریز تجربه تکراریږي، بیا د فرانسې تجربه تکراریږي چې دوی به ځي خو په ځای به خپل چورګوړي خپل شاګردان پرېږدي، او هغوی به بیا له دې ولس سره داسې څه کوي لکه د نننیو چې د پرونیو علماو سره کړي دي. دا چې زه درته وایم انقلابي شی، چې زه درته وایم خپله قضیت درک کوي، چې زه درته وایم خپل اصلي مقصد وپېژنئ چې د شریعت حاکمیت داسې شی او راځي به څنګه، په دې نصاب کې ځای ورکوي، کتاب یې وګورئ، علماو چې د اسلامي نظام تصور څنګه وړاندې کړی د دې امت ته، په دې باندې ځان پوه کوي. په دغه کتاب کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دی په زرګونو دي، کې یوازې د طهارت او د عبادت باب په تفصیل مګورئ، د سلم حرب باب مګورئ، د اجتماع باب مګورئ، د سیاست باب مګورئ، د حاکمیت باب مګورئ، د سړیتوب ابواب مګورئ، د احسان ابواب دا ټول داسې په تعمق او تدبر باندې وګورئ. په څلورم ګیر کې مپې تیریږئ. د دین نور ابواب هم همدومره مهم دي لکه د طهارت باب چې مهم دی. موږ خو د ابو محذوره تر اذان پورې
خو په خوند ور روان که اذان او اقامت پورې چې اذان څو کلمې ده اقامت څو کلمې ده څو جملې ده تر دې اخواته بیا بس غیر بدل کو نور بیا ځان باسو او چې کله فارغ شو د فراغت یو کیسه درته کوم نور بیا پم دې بس کوم او بیا د بل ورځ درس بدای چې اوس مولا انقلابي څنګه شي د انقلابي کېدل نهج به درته خیم کیسه درته کوم زه په یو ځای کې مدرسوم په مدرسه کې 14 کسان شاګردان د تکمیلي راته ناس چې یو وری فارغ شي بیا دوباره راتلل وي چې څه نیم شیان پاتې دي دا وایو بیا نو زه د یو مضمون مدرسوم بیا مې پوښتنه ته وکړه تاسو ټول دوره حدیث کړی وای هو صاحب ټول کړی ټول فارغ شوی یاستئ هو مول په تاسو کې څوک داسې چې سل حدیثونه ورته یاد وي یو هم ګوته پورته نه بیا مې وویل څوک داسې دي په تاسو کې چې 50 حدیث یاد دي یو هم لاس پورته نه بیا مې ورته ویل په تاسو کې څوک داسې دي چې 60 حدیث ورته یاد دي یو هم لاس پورته نه بیا مې ورته ویل په تاسو کې څوک داسې دي چې 10 حدیث ورته یاد دي یو هم لاس پورته نه بیا مې ورته ویل په تاسو کې څوک داسې دي چې 15 حدیث ورته یاد دي خو په دې شرط چې هم به راوي ورته یاد وي او هم به مخرج ورته یاد وي چې د حدیث تخریج کړی چا د بخاری ترمذی ابو داود امام احمد دا چا دا په کوم مصنف کې راغلی دا په کوم مسند کې راغلی دا په صحاح کې راغلی په سننو کې راغلی د مخرج هم ورته یاد وي والله دی الله په ذات مې د قسم چې په دې 14 کسانو کې یو هم راته ونه ویل چې ماته 15 حدیث داسې یاد دي چې هم راوي راته پکې یاد دي حدیث او هم په اخر کې راته مخرج یاد دي د من خو به د حدیث سره تعامل دی هغه حدیث چې نظام په اقامه کې یا چې دنیا او آخرت په باندې جوړیږي هغه چې معجز دي د دې زمانه د ټول افکار او نظریاتو په مقابل کې هیڅ چا تر اوسه داسې فکر او نظر داسې فلاح او بهبود بشریت ته نه معرفي کړي چې احادیث معرفي کړي د قران ترڅنګ دا خو عملی اعجاز د دنیا خلک په خپل اعتراف کوي چې داسې شی موږ سره نشته خو موږ ور سره تعامل په دغه سوي کې ده د موږ تعامل چې فارغ شو نو ورنه فارغ شو دا اول فارغ په دې معنی ده چې ورنه وزګار شو او دا دویم فارغ بیا د خالی په معنی ده خالی شي ته خلک څه شي وایي فارغ من چې فارغ شو نو فارغ شو ځکه په دې معنی چې د درس په دریان کې هم غو تاسو خامخا یو څه راکې پراته مطالعه نه کتاب نه د امتحان لويري یو شی راکې پراته په ذهن کې چې فارغ شو نو بیا فارغ شو بیا نو بنداریان شو فیسبوکیان شو بنداریان شو خه کارم دی چې ترانی او بس تحقیق ترجمه تالیف نظام جوړول دی ولس په هول اقدام کول اکثر سره بیا د تشویشي چې فارغ شمه نو زبڅ کار کوم ته به ځکه تشویش کې چې تا خپل کار پیژندل نه د 14 کلو کې تا خپل کارونه پیژندل چې ته به څه کوي چې اوس سودا درلودل ده زبڅ کار کوم په کله کې خو جمعه یو یا دوه یا مخ کې بل چا اشغال کړی دی بیا کوشش کوي چې چا سره منشي شي اډه کې منشي شي دکان کې ور سره منشي شي یا کوشش کوي د کوم مشر مولوی صاحب موټروان شي ولی کار پیژندل نه د زوم راځي دا کار و پیژنو دا دومره لوی کار د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشغول کړي او ابوبکر مشغول کړي او عمر مشغول کړي او عثمان او علي رضی الله عنهم مشغول کړي او په یو لک صحابه مشغول کړي او تابعین مشغول کړي او د دې امت علماء مشغول کړي او ائمه مجتهدین مشغول کړي او عظما او د دې امت مصلحین او فاتحین مشغول کړي او تا ته په څنګه مشغولیت نه پیدا کیږي چې زه به څه کوم خو تا کار پیژندل نه ده تا کار پیژندل ته به د وزګارتیا احساس نه کاوه راځي چې دا کار و پیژنو دا لوی کار ده دغه کار لپاره انقلابی کېدل پکار دي په هغه معنی چې ما تاسو ته شرح کړ دا نه چې زنده باد او مرده باد او مظاهره او کودتا او دا وکنه انقلابی په دې معنی چې دا ټولنه بدله څنګه کو په فکری اخلاقی فرهنګي اقتصادي تنظیمي حکومتي سیاسي رواني روحي لحاظ په دې کې مثبت بدلون راولو څنګه او دا صحابه راوستل څنګه و لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها د دې امت اخر بنه اصلاح کیږي مګر په هغه نهج او فکر چې د دې امت اول خلق ور باندې اصلاح شوی و راځي د اول خلقو نهج ته رجوع کو چاغوي څه کړي و چې لخکری په اندلس کې فاتحین لخکری په ارمنستان کې فاتحین و لخکرو ته د چین امپراتور جزیه ورکوله لخکرو ته به سندونو
سلام کاوه داسې په سیر ور باندې تیرېدل لکه د قادسیې په معرکه کې په دجله باندې داسې تیرېدل لکه په ځمکه چې پلک دي. هغه کومې لښکرې وې په کومه ژبه او په کومه عقیده وه چې عقبه بن نافع به په غونډۍ باندې ورته ودرېده د قیروان په ځنګل کې چې دا نن د قیروان ښار د په تونس کې او هغه ځنګل ته به انسانان له لرې ور نږدې کېدی نه شو چې زمریان پړانګان ځناور ماران اژدهاګانې دا پکې وي. د یو ښار ته ورغی خلکو کلي کې ځای ورنه کړ نو بیا دښتې ته لاړ د ټول لښکر سره. چا ورته ویل دلته خو لوی ځناور دلته انسانانو نږدې کېدی نه شي. دی په یو جګه غونډۍ ورته ودرېده او بیا حیوانات مخاطب کړه یا ایتها الاسود ویا ایتها النمور ویا ایتها الذئاب والافاعي والعقارب والهوام اننا جند محمد صلى الله عليه وسلم اخلو لنا هذه الغاب. ای زمریانو ای پړانګانو ای لیوانو ای زناورو ای نورو چیچونکو خزنده او غزنده و موږ د پیغمبر لښکر یو صلی الله علیه وسلم. دا ځنګل موږ ته وزګار کوي. لښکریان وایي تاریخ دا لیکي چې زمریانو خپل بچیان خلو کې نیولي ووتل روانو، پړانګانو او لیوانو خپل بچیان خلو کې نیولو ځوان روانو، ماران هم روانو، دا نور حیوانات هوام غزنده چې څومره دا ټول روانو. وي هغه لښکریان ورته راغله چې مړه کوو یې نه؟ وایي نه موږ دوی ته امان ورکړی دی، موږ دوی ته امان ورکړی. دا کومه روحیه او کومه ژبه وه چې حیواناتو له دوی سره پې باندې پوهاوی درلوده. په دوی کې د محمد روح چلیدلی و صلی الله علیه وسلم. شیطان و یو ورځ راغی د اقبال یو لوی شعر ده د ابلیس پارلمان په نامه، د ابلیس د پارلمان په نامه شعر ده. شیطان راغی د خلکو د نورو شیطانانو شکایت ورته کاوه چې د خلک څنګه بیلاری کو، عرب څنګه بیلاری کو، افغانان څنګه بیلاری کو، فلانه او بستانه څنګه بیلاری کو. نو بیا وی شیطان ورته ویل چې د عربو خو چاره دا ده چې د محمد روح ته نو بس نور دوی ته عربو جهلان پاتې کیږي، او د پښتنو د افغانانو وی چاره څه ده؟ وی افغانیوں کے غیرت دین کا ہی یہ علاج ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو. د افغانانو بیا چاره دا ده چې ملای لکدي لخاره وباسه نور دوی ته غلامان کیږي. د مولا چې د خار او باسي ول انقلابیت او باسي د شیطان مشوره ده. دې باندې نور به خبره ثبات کوي چې څنګه بیرته انقلابي شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.